چې موږ ته چې کومه ځای ښکاري که نه د تعلیم چې موږ جاړو همدغه وجه غواړو پر په همدغه وجه جاړو موږ اول نه چیرېوالی موږ ته فرق نه کوي څه حکومت یې څه طالب یې په شرط چې د موږ د په فایدې کښي خبره دغه ده څوک پوه نه شو هر چا د امارت خلاف دوی فکر کوو موږ ورته د خلافت په وجه د طالبي په خلافي په وجه دا خبره کوله خو موږ د طالب سره په خلافت کې دا خبره نه کوله نه به منلی دی منم نه به تر سر کاله ومنم حقیقت وجه دغه ما وغوښتې چې وچ جنرال ما ګوره تاسو خدای که تاسو د یو هم د ما له حقونه لیدلي ما نشه دا خبره کړې انګریزانو فورن پالیسي چک کوي لیکلي افغانستان به آخره پورې تیارېږي ساتو دا یې مونږ دې چیزي ته برابر کړو هم یې هلته پلان کې خو چې څوک هم په زوره راغی مونږ یې نور نه قبلوو او مونږ یې نه منو داسې ده او هغسې ده هلته اشرف غني پسې 6,000 امریکایي عسکران 3,000 نور برټش ټروپ دا ټول راواستول چې سقوط وکړه سقوط که حکومت طالبانو ته پرېږده دا امریکا وکړه بل هېڅ چا نه ده کړې او عبدالله بیناموس سره یې لاس په لاس عبدالله سره یې لاس په لاس یو کړل د لنډغرو سره یې لاس یو کړو چې نن په اسلام آباد کې ناست دي هغه مردګوان لکه همایون سره یې لاس یو کړو چې اول نه مونږ چیغه ویل دا د پاکستان صفایي ده همدغسې نور خلک وو چې هغه د پاکستان امریکا ورته لاس یو کړه د اشرف غني په خلاف یې کودتا وکړه چیغې کړه اوس پورې صرف یو ټویټ اشرف غني کړی د خپل د فیسبوک پیج نه اوس راځو ته د فیسبوک افیشل پیج اشرف غني خپله نه اپډېټ او د خلکو اپډېټ او هغه خلک اوس د طالبانو په لاس کې دي نو دا پروفایل کېدی شي خپل اشرف غني نه یې اپډېټ کړي تر اوسه یې هغه ویډیو لا نه یې راوتلي مونږ په اپډېټ نه کړو خبره دغلته ده چې اشرف غني باندې کودتا کړې 100% یې کړې همدغه عبدالله قسمادر یې کړې بل هېڅ چا نه ده کړې همدغه عبدالله ورته لاره جوړه کړه همدغه کرزي بیناموس یې ورته لاره جوړه کړه همدغه لنډغر یې چې راوستل چې د میز په سر یې د سورې په نوم دپاره کښېنوي چې افغان وژنه بس کړي همدومره یې ورته لاره جوړه کړه کوم کار چې داود خان سره وشو چې هغه د اټک غوښتنه کوله په پاکستان حمله کوله په 2-3 ورځې بعد د همدغه قومندانانو د عربانو مشران راغلل او مسلمانان یو مسلمان مړي شهیدېږي مې کوه پرېږده هغه وخت یې مونږ کوای چې پاکستانه پر دغو به څوک په رڼا په لایف کې وښیو دومره قوي وو مونږ یې داود خان ټایم کړه د بېنظیر فوټو پلان راغله د هغه ضیاءالحق راغی د عبدالله وایي د داود خان ښین ته یې اوبه اچولې چې خیر ده په مونږ حمله مه کوه چې اخر یې شیخانو سره یې ومنله چې بلې هفتې ته به ټرانزیشن میټینګ شروع شي دا احساس مکه به بېرته تا ته درکړي 3 ورځې بعد یې حمله وکړله افغانستان یې همدغه وزیر ګلبدین و د همدغه وزیر احمدشاه مسعود و سیاح پکې و رباني پکې و وزیرانو څوک وزیر دفاع و څوک وزیر تعلیم و همدغه قسمادري و داود خان ته یې سقوط ورکړه چا یې ورته جوړ کړه پاکستان باندې خرڅ کړه اوس راځمه دې خوا زمونږ او تاسو همدغسې چې لکه څنګه اشرف غني دوی کوستې زنان بېرته چوکۍ ته راوستل همدغسې داود خان ډاکټر نجیب هم همدغه کار وکړه بیا دوی ډاکټر نجیب سره هم دوکه وکړله هغه سره هم په میز کېناستل لاره یې ورته جوړه کړه سقوط یې کړه همدغه ما ژړل چې دغه که تاریخ بیا تکرارېږي خو خدای په داسې نه کېږي یو بات هغه هم د پاکستان موره ده طالب هم د پاکستان موره ده شمالي هم د پاکستان موره ده د هغه وخت نه یې مورې وي چې کله جهاد د روسیې په خلاف شروع کېده داود خان هغه کېده په هغه وخت کې روسیه او د هغه مشرانو لکه سیاف دوی په عربو کې خپله تعلیم مکمل کړی وي دوی د تعلیم بیاګرافي چیکه کړه دوی د هغه وخت نه عرب تر لاس درلود چې کله داود خان باندې حمله کول چې همدغه یې وزیرانو د عربو په ترو باندې انګریزانو پاکستان بچ کړ چې عرب هم د هغوی د لاس لاندې وو افغان ډاکټر داود خان باندې نظام سقوط کړ بیا یې ډاکټر نجیب سره همدغه ګټه وکړه ولې د ډاکټر نجیب تر وخته پورې دا خلک قوي شوي وو لکه اوس نظام کې چې قوي وو عبدالله لنډغر قوي وو نو په دغه ډاکټر نجیب باندې هم دوی کودتا وکړه د اشرف غني بابا هم همدغه غلطي وکړه موږ همدا چیغه ویلې چې دا ټول د پاکستان مورې دې ته نشي کولی چې طالب خلاف جنګېږي بیا د طالب یو لاس د خپل څنګ کې کېنولې ولې طالب هم پاکستان ده لنډغر هم پاکستان ده دی د طالب سره وایي لنډغر دې څنګ د کېنولې همدغه لنډغر یو ټک درکوي همدغه دې رپورټونه رسوي همدغه دې خرابوي حقیقت کار یې هماغه وکړه لنډغرو بې سقوطو په پوه یې پرې وکړه کیسه یې ورختمه کړله موږ او تاسو هر بدبختي چېرې وه اشرف غني د دې خونه مخکې خبر اوسنۍ خبره نه ده یو هفتې نه مخکې خبره ده ځکه دې چې کومه خبرې کړي دي هلته یو څو میاشتې مخکې چې زه دا وعده درته کوم چې د عسکرانو په سر به معامله نه کوم دا زه تاسو ته ژمنه در کوم هماغه وه چې په عسکرانو معامله ونه سوه جګړه ونه سوله خو خبره د اول نه تېر شوې وه بیا مګر ګروپ یې شوی و په اشرف غني باندې دوی لاره جوړه کړه دی په داسې ځای کې بند پاتې کړه چې نه
په یوې تللی شو نه په بلې خلاصه زه ته راځم زما چاړه دغه ته ده دغې ورځې ته یې مونږ برابرولو چې افغانستان باندې ګوره بندیزونه ولګېږي دا طالب راغی ګوره اوس به نه انګلینډ مني نه به امریکا مني نه به ټرک مني نه مني خپله د کرنسي حالات نن چک کوي چې په کوم حال کې د کلدارو په خلاف افغانۍ وروره جان حکومت به درته سقوط شي هر څه سقوط دي دا په ګارنټۍ ولیکئ په دې کې د هغه مه کوئ چې هله دا به دې چې یو هفته به ګورو نه یو هفته دوه هفته نسته طالب د پنجاب غلام راغی کېناست نه مې منلی نه یې منم او په خدای کې راباندې ومنئ چې دا به زمزم کې وځل ټوپونه مو یې راووځي تر هغه وخت یې نه منم چې بابا یې بېرته نه یې راوځي اقلن چې ولسمشر کوې نه ځکه چې ماغزه په خدای کوي ستا هغه ملا عمر د نیکه په مغزو کې وو په خدای که د ملا برادر په هغه غوړ نسل کې د دماغ دي په خدای که د دغه حربتیو په قوم کې که دغه رښتیان ته غواړې ته تا ومنه مطالبه ته رښتیان غواړې ته د افغانانو زړونه ګټل غواړې ته رښتیان غواړې چې افغانان بېرته د خپل اسلامي امارات پسې ودرېږي ته رښتیان غواړې موږ د طالبانو سپورټ رښتیا او حقیقت په زړه کې وکړو چې کوم موږ غواړو دا نوراجک څه دا ولسمشر راوله اقلن غټترین وزارت په لاس کې ورکړه دا کومه شیان تعلیم چې ته نه لرې دا کسان یې نه لري همدغه بابا راوړه ته په ولسمشري کې نه ده ته یو رقم مضبوطه چوکۍ ورکړه چې دا ټول شیان درته را کنټرول کړي په خدای هم به د ولس په اوږو کې ګرځوي په خدای مې د قسم هم به د خپل خلک په اوږو کې ګرځوي په خدای هم به دنیا کې خوشحاله هم به د په ملک کې هر مملکت انویسټو پیسې لګوي او په خدای که قسم درته په رب خورم د دغه پاکستاني لنمار د ته نن محتاج یې که ته خپل ولس ته نشي ویلی موږ ته معلومات شته ته دغه پاکستان ته نن محتاج یې راوله دغه اشرف غني په خدای هم دا دې له دغه محتاجینه وباسي سبا ته همدغه پاکستان در سره ګوته کړئ تا امارات همدغه هېڅ کړه زه مسلمان یم په قرآن درته قسم خورم دا پاکستان همدغه دپاره جوړ شوی چې اسلام دلته خرابه کړي او مسلمانان انقلاب ته راپانسېږي په همدغه وجه پاکستان جوړ شوی ده زه بیا تاسو ته وایم مطالبه کوي مونږ زړونه ګټې او رښتیا مونږ یو باید د جهاد نو د پاکستان جهاد هم دونه نه در راغواړم ځکه یا به ولسمشر راولي دلته به ښه صحیح دنده په لاس کې ورکوي ځکه چې ته هم پوهېږې زه هم پوهېږم دا نه غلو نه لنډغرو نه دوکهبازو په سیاست کې هم چې هر څه دروغ ورپسې ویلې ومویلې حقیقت ته راسئ دا د وطن زوی ده دې نه ته ګټه واخله دې نه خپل امارات ته ګټه واخله که نور چې ته نه اخله خپله د امارات یې واخله چې د مونږ باندې سبا چین را نه شي په مونږ باندې سبا یو بل کفري نظام را نه شي د خدای خاطر وکړه د زړه نه چټلیات وباسئ او د مونږ زړونه وګټئ چې مونږ خپله تاسو د امرالمؤمنین عکس په خپل کورونو کې ځوړند کړو ته نه بغیر والله کې را باندې ځوړند کړي چې د ابې زمزم کې ولامبې په خدای چې په بورا کې د اسمان نه راکوستې که خو یې را باندې ومنې دا را باندې قسم خورم په یو شرط یې در سره منم چې رښتیا په اعمالو کې خلکو ته وښیي چې دا په اعمالو کې دا په دې نوي حکومت نظام کې افغانانو دپاره خیر شته د افغانانو دپاره رڼا شته د افغانانو دپاره ښه رڼایي ته غواړې او دا څه صرف په دغه کار شو په توای کې باقي چې کوم لنډغرو که حزبالله که هر څوک په دې زه هم پوهېږم طالبه ته هم پوهېږې د جهاد په وخت کې همدغه پاکستانیانو د امریکایانو نه مخکې چې پنجشیر دا ځای دې نسو نیولی همدغه پاکستانیانو دلته دوی ته کومک ورکړو ځکه د جهاد د وخت نه دوی یو بل سره لاس لري دې خوا ته یې تیښه وي کړې وې چې طالب جانه جاؤ هم تمہارے ساتھ ہے دې خوا ته یې وایي ته ویلې که فکر را کړو هم تمہارے ساتھ ہے افغانستان یې تیارې کې ساتلی ما درته په ده قسم وخوړ طالبه راجک چې د مونږ زړونه وګټه او خلکو ته وښیه فرض یې وکړه د دا مونه که دومره طریقه د زه دې منی شم هغه په پاکستان روډ سره پټ جهاد روا کړه په خدایه خارج هم درته راځم دغه چې پاسپورټ چې کوم څنګ په څنګ درته راوږې په اوږې درېږم جنګ ته جهاد ته در سره ځم دغه نه بغیر په خدای که دې را باندې ومنه په رسول که دې را باندې ومنه چې راځه د اسمان نه کوڅې که خو را باندې ومنې په خدای چې د اسمان نه پسونه دې سترګو تر مخه راته را کوڅې که خو را باندې ومنې په ثبوت یې ما ته راکړه حق یې راکړه مننه هغه صاحب المنده یعقوب خان السلام عليكم یعقوب خان یعقوب زبا وایم دا خو نه غږېږي نه هلمندی صاحب کسه د جیمز خان چې کوم خبرې وکړې قسم چې دا ټول رښتا دی دا ارامي او ګلمرجان څه دی هغه نه دا پلان یې جوړ کړی و چې کله د هغه شکست وخوړه په دا انتخاباتو کې پلان یې جوړ کړو چې ښه زه به دا نه منم ما ته یو داسې شی راکړي چې زه داسې
لیار ورته جوړه کړم او د اشرف غني هغه داسې چې دا نظام بیخي په سکوت کمې همداسې وشول لنډغرو نه چاپېر